هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه جواري کول او قمار وهل دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة مائده کې 9 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو، شراب، جواری او قمار، درشلی بوتان او د فال نیولو غشي دا ټول ناولي او شیطانی کارونه دي. له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. ګورې، الله رب العزت قمار او جواری ته په خپل کلام کې ناولي او شیطانی کارونه ویلی دي، لکن بیا هم موږ په خپل اسلامي ټولنه کې وینو هغه کسان چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې معتقد دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مني، اما د الله او د الله د رسول خبره نه مني، په همدغو ناولو او شیطانی کارونو باندې اخته دي. څوک قمار کوي او څوک شراب. د جهالت په وخت کې به خلکو ډیره جواری کوله، ډیر قمار به وهه. په هغو کې د جواری عمده او مشهوره بڼه څه په دې ډول وه چې په یو اوښ کې به 10 کسان برابر شریکېدل. بیا به یې غشی ویشته. دا د قرعه‌کشي یوه بڼه ده. هغه 7 کسانو به بېلابېلې برخې اخیستې او پاتې 3 کسانو ته به هیڅ په لاس نه ورتلل. دا قمار دی، دا جواری ده. داسې کار د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب ګرځي. په اوسني وخت کې هم د جواری او د قمار بېلابېلې لارې شته. زه یو څو تاسو ته د بیلګې په توګه وړاندې کوم. په دې کې تر ټولو مشهوره او رایجه بڼه دا ده چې د مال پر ځای نمبر اخیستل کیږي چې په هغې بیا لاټري راوځي. په لومړي نمبر کې چې څوک راشي هغه ته بیا انعام ورکول کیږي. 2 نمبر لرونکي ته هم انعام ورکول کیږي. په همدې ترتیب په پرله پسې توګه بېلابېل انعامات ورکول کیږي. د اسلامي شریعت له مخې دا کار حرام دی، ناروا دی، که څه هم دوی ورته بېلابېل نومونه او بڼې ورکوي، خو په اصل کې دغه کار حرام او ناروا دی، قمار ده او جواری ده. دویمه بڼه سړی یو شی واخلي خو په هغې کې ورته یو مجهول شی راوځي، یعنی انعام ګټونکي ته قلم او داسې نور شیان، یا دې ته ورته پیریدونکي ته یو نمبر ورکول کیږي چې په هغې باندې لاټري راوځي او بیا د همدغې لاټري له امله بېلابېل انعامات ترلاسه کوي. لکه موږ او تاسې لیدلی دي د سګرټ پلورونکو انعامي سکیمونه، د پیپسي پلورونکو انعامي سکیمونه او داسې نور. دا ټول په جواری او په قمار کې داخل دي. دا حرام کار دی او د دې په حراموالي کې هیڅ شک نشته. په اوسني وخت کې د جواری او د قمار یوه بله بدترینه بڼه د ژوند، د موټرو، د کارخانو او د سوداګري د سامان بیمه کول دي. تر دې چې ځینې بې غیرته او بې ضمیره سندرغاړو خپل آوازونه هم بیمه کړي. هر څه چې وي خو د بیمې هره بڼه حرامه، جواری او قمار ده. له دې پرته درنو اوریدونکو، په اوسني وخت کې د جواری او د قمار لپاره په پراخه پیمانه هډې جوړې شوي دي. د جواری او د قمار لپاره ښه زمینه برابره شوي. ځینې خلک د سنوکر په کلپونو کې په ښکاره توګه جواری کوي. ځینې بیا د کرکټ او فوټبال